په شمالي کوریا کې خلکو ته د انټرنیټ استعمال اجازه نشته، بلکې یوازې یو داخلي انټرنیټ کار کوي چې یوازې په شمالي کوریا کې چلیږي. دا یو بنده او کنټرول شوې شبکه ده چې دولت پکې څارنه کوي چې خلک څه شي ګوري، څه لولي، څه خبرې کوي. په دې طریقه حکومت معلومات کنټرولوي چې د بهرني نړۍ اغیز په خلکو رانشي. شمالي کوریا د نړۍ له انټرنیټ نه بیل ده. عادي خلک نشي کولای نړیوال ویب سایټونه لکه فیسبوک، ګوګل یا یوټیوب وکاروي. دوی یوازې د حکومت لخوا جوړ شوي داخلي ویب سایټونو ته لاسرسی کولی شي. دا معنا لري چې خلک یوازې هغه څه لوستلی شي یا کتلی شي چې حکومت اجازه ورکړي. دا د دې لپاره کاریږي چې خلک د بهرني نړۍ د ژوند یا ازادیو نه خبر نشي او د حکومت پر ضد فکر پیدا نه کړي. په شمالي کوریا کې دا هم غیر قانوني ده چې له بهرني هیوادونو سره اړیکه ونیول شي پرته له دې چې د دولت اجازه موجوده وي. یعنی که څوک غواړي له کوم بهرني شخص سره خبرې وکړي نو باید له حکومت اجازه واخلي. هیڅ څوک نشي کولی له بهرني هیواد سره خبرې وکړي، حتی که هغه خپلوان وي. که څوک هڅه وکړي چې پټ تماس ونیسي، سختې سزاګانې ورکول کیږي لکه بند، شکنجه یا حتی اعدام. دلته تلویزیون، رادیو او ورځپاڼې یوازې د دولت لخوا چلیږي. د شخصي رسنیو تصور هم نشي کېدلی. دا رسنۍ یوازې د حکومت ستاینه کوي، د کیم د کورنۍ ویاړونه ښیي او د هغو صفتونه کوي، او د بهرني هیوادونو لکه امریکا او جنوبي کوریا د هغوی دښمني خپروي. ټول رسنۍ، تلویزیون، رادیو، ورځپاڼې یوازې د حکومت ملکیت دي. ټول خپرونې د کیم جون اون او د هغه کورنۍ ستاینه کوي. خلک لکه کوچنیوالي داسې روزل کیږي چې فکر وکړي بهرنیان دښمنان دي، په خاصه توګه امریکا، جاپان او جنوبي کوریا. دلته عادي خلک لکه د کوچنیوالي څخه د امریکا او د هغې د متحدینو پر ضد باندې هغوی ته روزنه ورکول کیږي. په شمالي کوریا کې د خلکو په ویښتو هم سخت کنټرول دی. حکومت یوازې یو څو ځانګړي ډولونه د ویښتو لپاره هغوی ته اجازه ورکړې ده او خلک باید هماغه جوړ کړي. د خلکو د لباس، ویښتو او ظاهري بڼه تر سختو اصولو لاندې وي. یوازې د ټاکل شوي ویښتو بڼه جوړولی سي. جینز، رنګین کالي یا بهرني سټایلونه منع دي. د غربي فیشن تقلید کول حتی که لږ هم وي مجازات لري. یعنی د غربي فیشن نقل کول یا هم هغوی رقم سټایل کول دا مطلقاً بند دي. دا ټول کارونه د دې لپاره دي چې خلک له بهرني کلتور سره آشنا نشي. هر هغه شی چې د بهرني نړۍ اثر ولري دلته منع شوي دي، لکه جنس پتلون اغوستل، ویښتانو رنګول یا روښانه کالي اغوستل. که څوک دا کارونه وکړي نو سزاګانې ورکول کیږي. خلک حتی نشي کولی د خپلې خوښې خواړه وخوري. هاټ ډاګ خوړل منع دي ځکه دا د امریکا کلتوري برخه ده او د جنوبي کوریا د خوراکونو یوه برخه بلل کیږي. حتی که د خوړو انتخاب هم حکومت ټاکي، خلک نشي کولی د خپلې خوښې خواړه په خپله خوښه وټاکي. له یوه ښار څخه بل ښار ته سفر کول هم د حکومت له اجازې پرته غیر قانوني ګڼل کیږي. د شمالي کوریا پاسپورت یوازې لوړپوړو چارواکو یا د کیم جونګ اون نږدې کسانو ته ورکول کیږي. عادي خلک نشي کولی شمالي کوریا پرېږدي، حتی په خوب کې هم نشي کولی. څوک که له هیواده وتښتي او ونیول شي یا وژل کیږي یا د عمر بند سزا ورکول کیږي. د یوه ښار څخه بل ښار ته تلل هم یوازې د حکومتي اجازې له لارې کیږي. عادي خلکو ته د سفر، کورنۍ لیدو یا تجارت لپاره د سفر کولو اجازت نشته. دا کنټرول د خلکو د محدود ساتلو یوه بله لاره ده. په شمالي کوریا کې ځمکه، کور، دکان یا کاروبار د دولت ملکیت دی. هیڅ څوک نشي کولی خپل ملکیت ولري، یوازې دولت پرې واک لري. دلته دا هم غیر قانوني ده چې څوک دین تعقیب یا عبادت وکړي. خلک نشي کولی د خپلې خوښې مذهب تعقیب کړي. که څه هم دلته کلیساوې شته، خو دا یوازې د بهرني نړۍ د دوکې لپاره دي، تر څو چې دوی وښیي چې مذهبي ازادي شته. په حقیقت کې هغه کسان چې هلته عبادت کوي نو پر هغوی د جاسوسي یا خیانت تور لګول کیږي یا اجباري کیمپونو ته استول کیږي او هغوی ورې وژل کیږي. په شمالي کوریا کې که څوک د حکومت پر ضد غږ پورته کړي یا د کیم د کورنۍ پر ضد څه ووایي نو یوازې هماغه کس ته نه بلکې ټولې کورنۍ یې بندیانیږي. دا سزا 3 نسلونو ته ورکول کیدی شي. یعنی که څوک د خاین په توګه ونیول شو نو حتی د هغه لمسی یا لمسۍ چې وروسته پیدا شي هغه هم خاین ګڼل کیږي. دا ځکه چې د بغاوت وینه باید راپورته نشي. هر ځای کې د حکومت جاسوسان شته، همسایګان، همصنفي، حتی خپلوان هم شاید جاسوسان وي. خلک له ویرې سره ژوند کوي. که یوه خبره تر خولې غلطه ووځي نو هم به دی او هم به د هغه کورنۍ سخت زیان وویني. دلته هره سیمه، اپارتمان او کور د دولت جاسوسانو لخوا تر سار لاندې وي. دا جاسوسان پټ خلک ساري. تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې دلته نه یوازې جرم بلکې د جرم په اړه فکر کول هم جرم ګڼل کیږي. یعنی که یې څوک د حکومت پر ضد راپورته کېدو فکر وکړي او څوک دا راپور ورکړي نو دغه شخص هم نیول کیږي. په شمالي کوریا کې له زیږون څخه تر مرګه پورې خلک هره اونۍ ځان یوې غونډې ته رسوي. هر څوک باید هره اونۍ غونډې ته لاړ شي او خپل اشتباهات اعتراف کړي. دا اعترافونه داسې وي، مثال ما د بهرني کلتور ستاینه وکړه، مثال
ما د حکومت پوره وفاداري ونه ښوده. مثال، ما د کیم جونګ اون کافي ستاینه ونه کړه. مثال، ما د یو چا کمزوري له حکومته پټه کړه. مثال، یا زه د یوه بهرني شي نه متاثره شوم، بیا خلک د ټولو په مخ کې بخښه غواړي او نور خلک هم پر هغه کس نیوکې کوي. دا یوه طریقه ده چې خلک په رواني ډول مات وساتل شي او د حکومت اطاعت وکړي. په شمالي کوریا کې رایه ورکول لازمي ده، خو حیرانونکې خبره دا ده چې رایه یوازې هماغه چاته ورکول کېږي چې حکومت یې ټاکي. دلته داسې ټاکنې نشته چې خلک پکې خپل مشر وټاکي، یعنی یوازې یو نوماند ته رایه ورکول کېږي او که څوک رایه ورنکړي نو هغه خاین ګڼل کېږي. مطلب ټاکنې یوازې د نوم لپاره ترسره کېږي، یوازې یو نوماند به وي او خلک باید صرف هغه ته رایه ورکړي. که څوک ګډون ونه کړي نو د دولت مخالف ګڼل کېږي. دا رایه ورکول یوازې د وفاداري ازموینه ده، د دیموکراسۍ نښه نه ده. نو پوښتنه دا ده چې دلته انتخابات ولې کېږي؟ حقیقت دا دی چې دلته ټاکنې د ټاکنو لپاره نه بلکې د وفادارۍ د ازموینې لپاره کېږي. کله چې 100% خلک یو نوماند ته رایه ورکړي، حکومت دا د خپلې قوې او د خلکو د یووالي نښه بولي. په شمالي کوریا کې ژوند یو ډول زنداني ژوند ته ورته دی. خلک آزاد نه دي چې خپل فکر ولري، خپل دین تعقیب کړي، له بهرنیانو سره اړیکه ونیسي، له هیواده ووځي، حتی د حکومت مخالفت په زړه کې هم وساتي. دلته یو ملي اسمبلي هم شته چې د خلکو عالی اسمبلي نومیږي، خو د دې کار دا نه دی چې پریکړې وکړي، بلکې یوازې د کیم جونګ اون د پریکړو تصدیق کوي. د درېیمې برخې لپاره ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه.